اتاټر پر چې دی نو په عمران خان پسې خبرې کړې دي او جنید اکبر چې دی نو په هټ پرورۍ چې کومه جلسه ده د هغه په باره کې اهمې خبرې کړې دي چې یا جلسه به کېږي او یا به نه کېږي. ملګرو اتاټر پر چې دی نو هغه بېګا دا بیان ورکړی دی، وایي عمران خان ډاکو دی او عمران خان چې دی نو 190 میلیون چې دی نو هغه عمران خان پټې کړي دي او 14 کال سزا اوس هم کمه ده. اتاټر پر داسې خبره کړې ده. اتاټر پر چې دی نو بهر ملکونو کې بنګلې جوړې کړې دي او هغه د پاکستان د عوام په روپو باندې جوړې کړې دي او عمران خان نه په بهر ملکونو کې څه شته دی، هېڅ هم نشته دی. د دې وجې نه دی عمران خان ورته غل ښکاري او خپل ورته ځانه ورته فرشتې ښکاري. ملګرو بل طرف ته جنید اکبر دا خبره کوي که نه چې موږ چې دا کومه جلسه چې ده په مینار پاکستان کې نو دا به د تاریخ نه غټه جلسه وي او که چېرته دوی د ناکامه کولو کوشش وکړو نو موږ به ورته هغه روډونه بند کړو چې دوی بزنسونه او دوی کاروبارونه پاکستان به مکمل طور باندې بند شي. وایي که دوی نه قراردل جنید اکبر چې د راتلو سره ډېرې غټې خبرې وکړلې او ډېرې غټې فیصلې وکړلې په هټ پرورۍ دپاره ټول ځان تیار کوي که نه، ځکه چې د عمران خان د ریایۍ خبره ده. په عمران خان باندې په دروغ او په جوټ باندې چې کومه کیسونه جوړ کړي دي نو هغه به پکې ختمېږي. جنید اکبر ټول پاکستانو ته دا اپیل کړی دی چې جلسه به چېرته هم نه ملتوي کېږي، جلسه به په هر صورت کې کېږي او که بیا هم دوی موږ تنګولو ځکه چې د پي ټي آی چې کوم کارکونان دي تر اوسه پورې هغه اوس هم نیسي ځکه چې هغوی د جلسې لپاره تیاری کوي په مینار پاکستان کې. نو دوی دا کوشش کوي چې پي ټي آی والا چې دي نو هغه ومني کې او جلسې له لاړ نه شي. نو ټولې پي ټي آی والو ته هم خواست دی چې ضرور ویډیو شیر کړئ، نور ویډیوګانو دپاره اوسه چینل هم سبسکرایب کړئ.